قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه چې کومه وحی مو ته راغلیدو په هغې کښې خو زه هېڅ شی داسې نه وینم چې هغه په یو خوړونکي باندې حرام وي ما سوا د دې نه چې هغه مردوره وي یا بیاول شوې وینه وي یا د خنزیر غوښه وي ځکه چې هغه پلیته ده یا فسق نافرماني وي چې د الله تعالی د نوم نه بغیر د بل چا په نوم باندې ذبح کړل شوی وي بیا چې څوک د مجبورۍ په حالت کښې د دې شیانو نه څه وخوري خو هله چې د نافرمانۍ اراده یې نه وي او د ضرورت نه زیاتي نه کوي نو یقینا چې د تو سه رب معافي کوونکی او رحم کوونکی دی. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. او په هغه کسانو باندې چې یهودیان دي میش هغه نوکدار ځناور حرام کړی وي او لغویان او ګډې نه میش په هغې باندې د هغې دواړې ووز د حرامې کړی وي سوا بغیر د هغې نه چې د هغې شاګانې پورې وي یا کلمې پورې یا هغه چې د هډوکي سره لګېدلې وي دا میش هغې ته د خپل سرکشۍ سزا ورکړه او بېشکه میش خامخا رښتیا ویونکی یو.